کورنیو چارو وزارت وایي په سپین بولدک د طالبانو لخوا برید په شا وطن وشو. د پښتون وایسي ډېرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. وخت مو خیر ستړي مه شئ. تاسو پام راوړم یو مهم او لنډ خبرې ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک د طالبانو برید په شا وتمباو. د دې وزارت وایاند طارق ارین نیوز پریس ته ویل وسلوال طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت په دې بندر د طالبانو د برید په شا تمبولو خبر وروسته زیاتوي چې طالبانو نن سهار وختي دعوا وکړه چې سپین بولدک یې په بشپړه توګه نیولی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د چارواکو په وینا د ورځې د سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارۍ پر دې لاره تیریږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې د اسلام کلا او د تورغونډۍ او په کندوز کې شیرخان او په فراه کې د ابولاخیل بندرونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. په یو بل تازه خبر کې به واورئ چې 4,000 افغان سرتیري به د بګرام هوایي ډګر ساتنه کوي. افغان حکومت وایي د بګرام هوایي میدان د ساتنې لپاره 4,000 سرتیري ګمارل شوي دي. د بګرام هوایي ډګر قوماندان جنرال اسدالله کوهستاني وایي چې دغه ډګر د افغان حکومت لپاره د ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی او د ساتنې او امنیت لپاره یې بشپړ تدابیر نیول شوي دي. د ده په خبره افغان حکومت 4,000 سرتیري د دغه ډګر د امنیت لپاره ګمارلي. افغان چارواکي همداراز زیاتوي چې د بګرام هوایي ډګر ستر روغتون به ډیر ژر فعال شي او د افغان پوځ درملنه به کوي. بګرام د افغانستان په تیر 20 کلنه جګړه کې د امریکایي ځواکونو د ټولو څخه یو ستره اړه وه چې ډیر هوایي بریدونه یعنې شپني عملیات نظامي فعالیتونه په ټول افغانستان کې له دې ځای څخه کېدل.